بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو وطنوالو، د اختر مبارکي درته وایم. کوچنی اختر مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې د اختر په افغانستان کې د سولې، ټیکا او ثبات د راوستلو د پیل یوه انګېزه واوسېږي. د سولې اووم پړاو خبرې کېږي. هیله ده چې په دې خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ د افغانستان د سولې او ټیکاو لپاره په یو ټاکلي هوکړه لیک باندې سلا مشوره وشي او هغه وروستی شي. قدرمنو ځوانانو، د اختر د شپو ورځو په اوږدو کې د خپلو وطنوالو سره په مینه باندې په خوشحالۍ او خندا باندې اختر ولمانځئ او دا اختر د راتلونکي سولې لپاره د پیل یو ګام وګڼئ. هیله ده چې د جګړې ټولې خواوې د اختر په شپو ورځو کې په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي او پرېنږدي چې افغانان د شته کړاوونو او تکلیفونو ترڅنګ چې کوم ژوند کوي دا ژوند ترېنه څوک واخلي. هیله ده چې د اختر په تېرېدو سره افغان لوری د سولې په راتلونکي بهیر کې ځواکمن ګامونه پورته کړي. پرېنږدي چې د حکومت تر نامه لاندې او یا د غیر حکومتي چوکاټونو تر نامه لاندې د سولې په وړاندې خنډونه رامنځته شي او روان بهیر له ستونزو سره مخ شي. یو ځل بیا تاسې ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته اختر مبارک. هره ورځ مو له خوشحالۍ ډکه، هره ورځ مو اختر شه. ډېره زیاته مننه.